د کہانی شروعات د سنې نومې د هلک نه کیږي کوم چې بدمعشان راګیر کو په زور باندې په یوې کمرې کې بند کی حسره دوی د ملګری فیروز هم راګیر کی کوم چې د ورکوټوالي راسه ملګرو په دې وخت کې وکړای کمرې ته راشي او سنې ته 500 ډالر د خودونه پس دا خبره ورته کی ویلاتا جوړ کړی د کنه چې سنې ورته سره خوځي اوس دا کہانی شاته لاړ شي د کوم چې د هر څه شروع شوی سنې ډېر ښه پینټرو کوم چې بدار یو څه نقل جوړول شو دا ټول طریقې د خپل نکنه زده کړې وی ولې چې په خپل باندې هم یو ډېر غټ پینټر د خپل وخت پاتې شوی هبا اخبارونه هم لیکل او سنی سر خپل فیروز دی ملګری هم په دې اخبارونو په کپنه کې کار هم کو دوی نه کوس دا غوښتل چې موږ د اخبارونو پرېټ باندې هم ورکو د لپاره چې دا ډېر خلکو ته ورسي خو سنی دا کار له کوم ته کوم خوښنو ورې چې په دې کې پیسې نه وو د دوی نه اخبارونو هم چا نه غشت سنی او فیروز تر دې د پورې غریبانانو چې دوی به د ورګټول داسې د خلکو قیمتي سيزون ته قتل کاغه به د خلکو بوټانو کګړیان او کنا ګاډي سنی یو منګې تر هم کوم چې د کروڑپتی لور وا دا غنوم انیتا وی هدا دعوت ورکړي به سبا باندې پلان هوټل ته ځان نور سبا حالت کې پورسه دو سره د پتو لګي کی چې په دې ځای کې هیو ټیکټ تقریبا په 100 روپے باندې دي سین دا غزنه راشي خپل منګې تر بیا خپل محلې ته راغواړي ولې چې په ځای کې هم د نوې کال په باره کې پارټي را شروع وا په ځای کې د لقونت کې سره دونه پس هغه منګې تر خپل ملګرو سره هم غاڼې پارټي ته واپس لاړ شي چې په دغه شپه باندې سنیو د فیروز د ملګری ته په ول ځل باندې دا احساس وشي موږ ته داس لګيږي چې موږ سره لګي غونډه کې پیسې شته دي خو موږ ته راپته نه لګيږي چې موږ کافي غریبانانو پس ما باندې چې کړه خپل اخبارونو والے کپنې ته لاړ شي نو دوی ته پته ولګيږي چې دا زید چاته نو غدي چې داخلي کول حکم ورکړی دی ولې چې په دې باندې بلا کوي جمع شوی و فیروز اوسن زر دغه ځای مشر لور شو په مينتونو باندې تینا پس زورونو باندې صرف دوی میاشتې ټیم را واخلي خو دې دا هم پته و چې میاشتې پس هم دوی د پیسو تنظیم نشو کولی پر سره د دوی نه کوم سخت پریشان شي چې پر سره دغه دوانه یو منصوبه جوړ کړي د خپل ملګری دغه نوم چې هني ودا خواله ورشي کنه چې په یو داس کارخانه کې کار کو په کم کې چې پټول سيزونه 2 نمبر جوړېدل کله چې دا خبره فیروز سنی ته ووري نو په دې سره د سری مزغوته د خبر راشي چې موږ ډېر پیسې ګټل غواړو نو دا سفرې نه کو چې موږ هم نقلي پیسې جوړې کو فیروز لیول سخت ویریږي خو بیا سنی په دې خبر باندې پوکي وې د سلغم کې څو د مخ کنه یو غټ پینټر ما او تاسو د پروسټیټ هغه کافي تجربه ده مشین خو د مخ کله موږ سره په کارخانه کې پراته دي تر څه زغم کې ټول مخ کې دغه دوانه چې کله واپس کپنه تراشي نو د براواله کمره خپسي طریقې سره صفا کوي بیا خپل کار را شروع کی سنی اوس په خبر سره یو لوټ ته ګوري او په تفصیل سره بالکل ماغه سي عکسونه جوړي فیروز دغه په پروسټیټ باندې شروع واچي چې ډېر مشکلاتونه پس اخر دی دا باندې نقلي لوټ پته ولو کې کامیاب شي کله چې دی اوس دغه نقلي لوټ د چلولو فیصله وکي او برته روزي نو دکاندار د مغسري او پیجنې چې دا لوټ نقلي دی دا دوه د خپل ځان د بچ کول د پاره منډي کی او به چې کله واپس راشي نو زر هغه ټوپ ټولوټونه اوس وځي او چې دوست دا فیصله کړي وا چې په داز لدین هم یو بهتر نوټ جوړوم او دې په ملک کې بعد ټول نه زیات 2 نمبر نوټونو کار منصور نو می سړی کو هغه صرف اوسه د 2000 نوټونه جوړول هغه د ټول نوټونه په نیپال کې جوړول او بیا به پس نه طریقې سره په انډیا کې را داخله ول پر شکر دوی په ځای باندې چاپو وخی نو په دې وخت د منصور په کسانو باندې د زیرا شروع کی دا درس د نفیدې پاغستو سره منصور سره د خپل خاص کسه د کوم نوم چې بلال وی د غزنه په تختیدو کې کامیاب شي او پازه کې چې مایکل ایسچو سره کوم ملګری وو هغه خپل ژوندۍ نه لاس هم ووینځي په دې کې بلهار وزي تیری شي او سنی او فیروز چې خپل مهارت استعمال کی بیا سنی فیروز دا حکم ورکوي ته سترګې پټه کا هغه چې سترګې پټه کړي دی ورته د نوټونو خای په دغه دوان کې ماته اوس فرق معلوم کا فیروز چې نوټونو ته په خور سره پام وکي نو په کې 2 نمبر نوټ د مغسري او پیجنې د کوم چې دا مطلب چې دوی سره کوم کاغذ دی دا 2 نمبر دی چې په کاغذ پسې پکړځي دوشي چې کله خنوټ را معلوم کی کوم چې پاسې نوټونه کې استعمالې دا غینه د نوټ په جوړولو سره دوی چې کله د دکاندار خو له ځل بیا لاړ شي نو دوی دا ځل دا نوټ په چلولو کې کامیاب شي په دې نه پس دا کہانی اوس واپس شاته لاړ شي چرته کې چې منصور هم د دې جوړ کړل شوی نوټ دی ته یو د پوسټ نه کوي دا تا جوړ کړی دی او کنه بلچا سنی ورته جواب ورکي دا نوټ صرف او صرف زو زما د عملګری جوړو چې دې پورې دوه سره منصور خپل کس دا حکم ورکي فیروز خو زمون کار نه دست نه پورته کا چې لوګون ته وخت پس د منصور کس د فیروز دست پورته کی چې کله سنی پوش کې راشي نو غوړي چې فیروز خلا ژوندې دی پازل کې سنی چې کله دس आवाज ورده نو غ د ډېر د لاسه به هوش شو د منصور کسانو چې هم په فیروز باندې دز نو کړي دا پازل کې کوئی ټول ډرامه کړي با کله سنی ورکوټ نو د پلار بغلاګانې کوي او دی به ساته یو سنی چې کړه د خپل پلار سره په ګاډي کې سفر کوي نو غ پاغه کې خپل ماشوم زی پریدو د دنه لاړ شي په دې خبره باندې په دغه مکه وتا سره د منوي د پاره سټیشن ته بستانی کرازي سنی چې کړه په سټیشن باندې کوشي نو پازه کې د خپل پلار انتظار را شروع کی پس مکه باندې اکسونه هم جوړ کړي د پاره چې د پزري سره مخ په پلار او پیجنو ما را معلوم کی خدا غ پلار چې هم واپس را نشي او دای په شابه وجه دا وی چې د پلار درې له ټوپ وخلی به خودکشي کړي په سټیشن کې سنی خپل ورګوټ
کوټوالي کې فیروز هم ملو شي کوم چې اوس په دې وخت کوم دغه غونډه کې بې کوره ګرځېده او هم دغه غونډه کې خپل پلار پرې ښودلو. سني په هغه سټیشن کې د خلکو د خوشحالولو دپاره عکسونه جوړول او فیروز پر خلکو نه پیسې راټولولې. دا دواړه بس په خوشحالۍ باندې هم په دغه سټیشن کې اوسېدل چې بیا لږې غونډې ورځې پس د سني نکاح هلته کې راشي او دې ځان ته رانږدې کړي. خو په دې وخت کې سني دا ضد را شروع کړي چې ما بوځې زما سره به زما فیروز نوي ملګري هم بوځې. اوس چې کله په دغه ځای کې دا جعلي نوټونه سیبا شي نو په دې سره دا سرکار په نوټس کې راشي هغوی به ایمرجنسي کې یو میټینګ راغواړي چېرته کې چې غټ غټ افسران د مخکې نه موجود وو. پکې MNA هم شامل و د کوم نوم چې ګیلبرټ وي. خو تر دې ته پورې ناعلاقه وي چې هغه میټینګ د ایښودو په ځای باندې په موبایل کې ګوتې وهي. په هغه میټینګ کې میګا نومي ښځه هم موجوده وي کوم چې داسې ماشین جوړ کړو کوم چې نقلي نوټونه د مخ سره پیژندې شو. په هغه میټینګ کې دا خبره هم وکړي چې څوک دا ماشین نشي اخیستلی نو موږ به ولې یو سافټویر ورکړو او بیا د خپل موبایل د کیمرې په استعمالولو سره نقلي نوټونه پیژندې شي. خو دې په هغه ځای کې صرف دومره خبره وکړي دا خبره پرېږدې زه به خپلې ټولې پیسې په الیکشن باندې لګوم. د میټینګ نه پس بیا یو پولیس افسر د خواله راشي د کوم نوم چې مایکل وي. هغه یو ټیم غواړي دې دپاره چې زه هغه نقلي نوټونه ګیر کړم. خو ګیلبرټ ته په دې خبره باندې خپل ځان خلاص کړي دا خبرې پرېږده مړه په ملک کې نورې هم بلها مسلې دي. بیا فیروز هغه خپل نقلي نوټ د هنې خواله یوسي چې دغه نوټ په لیدو سره په خپله باندې هم حیرانه پاتې شي. هغه نوټ زر تر زر خپل نیکه ته وښایي چې په دې سره پرې هم پوهه نه شي چې اخر دا لا چا جوړ کړی دی. خو دوی د په هغه ځای کې یو نصیحت وکړي دا ته نه وایم چې نقلي مال مه خرڅوې خو په خپل ځان سره مه ساتئ زر تر زر یې خرڅوئ که چېرې پولیس د باندې چاپه هم وښیي چې تاسو سره په دې وخت کې یو نوټ هم نه وي. بیا دې د یو کس پته ورکړي چې هلته کې په رسېدو سره چې کله نوټونه چک کړي نو هغه ته پکې هم هېڅ قسمه څه فرق محسوس نه شي. هغوی دوی له یو ډېر غټ اډر ورکړي کوم چې تقریبا د 2 کروړو روپو وو. دا پیسې زما زر تر زر په یو هفته کې دننه پکار دي. او د دې لپاره ټوله غټه مسله دا وه چې دوی سره نه دومره کاغذ موجود و نه دومره سی ورسره و نه ورسره دومره غټ غټ مشینانو او د دې هر څه اخیستو لپاره دوی دپاره بلها پیسې هم پکار وي کوم چې په دې وخت کې دوی سره نه وي. په دې کې مایکل چې کله د شپې په وخت کې هغه بلها شراب وڅکي نو هم هغه MNA ګیلبرټ ته رنګ میلو کړي. دوی ورته لاول دغه ګډ وډ تصویران ولیکي او بیا په غوسه کې ورته بلها کنځلې هم وکړي ته ما د کومو غټو مسلو نه روغ کړلو ته ما له صرف یو ټیم نشي راکولی چې په دې سره هغه تر دې د پورې ویریږي چې ته رنګ کټ کړي. سني فیروز اوس د پیسو د راجمع کولو دپاره د هغه ډیلر خواله ورشي هغه په بلها سود باندې ته نه بلها پیسې را واخلي. بیا چې کله د شپې ناوخته کور ته راځي نو په دې سره دوی د نیکه په دا شک پیدا شي چې دوی چېرته څه غلط کار شروع کړی دی. خو دوی د سبا خبره خو نه کړي او صرف ورته دومره ووایي وایي کله غونډه کې غلط کار هم وکړه د خپې به درله ماتې کړمه چې دې په ویلو سره دا په خپله باندې هم طبیعت خراب شي. بل خوا فیروز چې کله هغه کمپنۍ ته رنګ میلو کړي په کوم کې چې به هغه د نوټونو والا کاغذونه تیارېدل نو په دې سره دغسې دوکاندار په ده باندې د مال د خرڅولو نه انکار وکړي ولې چې د سره لایسنس نو د هغه د رشوت د ورکولو پیشکش ورته هم وکړي. خو په دې سره هغه ورته نور هم غوسه شي. بیا سره د اخر د هن یو دغه بدماشانو ملګرو سره رايوځای شي او داسې په ګودام باندې د شپې په وخت کې حمله وکړي. په هغه ځای کې هغه اصلي کاغذ سره بلها څیزونه ته هم را پټ کړي دپاره چې چا راباندې شک پیدا نه شي چې دوی صرف او صرف په هغه ځای کې په کاغذ پسې راغلي وو. دوی د کاغذ په استعمالولو سره شپه ورځ کار را شروع کړي او په لږ غونډه کې وخت کې پوره 2 کروړه روپۍ جوړې کړي. چې کله هغه پیسې را واخلي نو په هغه پیسو باندې دوی هغه ټوله کریانې ختمې کړي کوم چې د بلها کلونو راسي د دوی په کارخانې باندې پورې وي. چې کله دا خبره خپل نیکه ته وکړي نو په دې سره هغه دوی ناراضه شي وایي اخر تا سره دومره پیسې د کومه اړخه رالې. خو دوی ولې په دې خبره باندې زړه ښه کړي دا یو مالدار کس و په دې خبره باندې راله پیسې راکړې چې کله در سره هم وشوي هغه په قلار به یې راله راکړي. بیا سني خپله منګۍ ته د خوراک دپاره یو غټ هوټل ته بوځي په ځای کې چې څومره هم پیسې ورکړي هغه مقه نقلي نوټونه وي. چې کله دغه ځای لاړ شي نو په دې وخت کې هغه میګا نومي افسر هغه هوټل ته راشي هغه چې کله خوراک وکړي او خپلې پیسې ورکوي نو په ماتو پیسو کې هغې ته پکې هغه د 500 نقلي نوټ په نظر باندې راشي کوم چې هغه د مخه سره وپېژني. هغه هوټل کې څومره هم نقلي نوټونه موجود وو هغه ترېنه ټول په ټوله را واخلي. په دې کې شپې په وخت کې ګیلبرټ په خپله باندې مایکل ته رنګ وکړي او دا خبره ورته وکړي وي ته اخر زمانه غواړې څه ته ما ولې تنګې چې مایکل ورته صرف او صرف دومره خبره وکړي وي ما له غونډه کې ټیم راکړه. اوس د دې تره د دې کاره تنګ راغلی وي او سني ته بار دا خبره کوي وي بس کې مونږ قرضونه خلاص کړل اوس باقي موږ دا کار د څه لپاره کوو. خو سني په دې خبره باندې را قابو کړي اوس خو موږ له ځان دپاره هم څه ناڅه پیسې ګټل پکار یې که نه چې درې غریبۍ نه وځو چې په دې سره هغه په آخري ځل باندې صرف او صرف یو ځل لپاره رضا شي. میګا چې کله خپل دفتر ته هغه نقلي نوټونه راوړي په خپل مشین باندې چک کړي نو هغې ته را پته ولګېږي چې دا نوټونه خو تر دې حده پورې په سې طریقې سره جوړ شوي دي چې په دې باندې خو زما دا مشین هم کار نه کوي. هغې ته په ډېر ښه ورسره په کتو سره هغې ته دا پته ولګېږي چې دا خو 2 نوټونه چا راوځای کړي دي او الټې په یو بل باندې لګولي دي د کوم چې دا مطلب دی چې دا کار چېرته د وړې کارخانې والا دی. مایکل اوس په دې کیس باندې کار د کوو دپاره خپل ټیم راټول کړي او بل خوا شپه ورځ هغې ټولو په خپلې کارخانه کې د نقلي نوټونو هماغه شان کار را شروع کړي وي دې سوچه بغیر چې موږ هر کله ګیرېدو شو. مایکل خپل ټیم ته دا خبره وکړي د 2000 نوټونه ټول په ټوله په بار ملکونو کې جوړېږي او بیا د انډیا نیپال او د
پاکستان په ذریعه سره زموږ په ملک را داخليږي هم په دې طریقې سره چې په سامان کې دننه ورچي او د ټول پاټولو د هر سره شاته نه صرف او صرف د منصور لاس دی. هسره په دې کار کې خپل ټول نږدې ملګری بلال هم شامل دی. میګا په دې منصور باندې کار د کولو لپاره د خپل مشر نه اجازه غواړي خو ورته په دې خبر باندې انکار وکړي دا کار صرف او صرف د پولیس دی دا زموږ کار نه دی. په دې کہانی کې مخکې څه کیږي د جواب په موږ ته د فلم په پارت 2 کې ملاويږي. تاسو ته دا نن کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای.